ځایي سرچینې وایي چې د پاکستان پوځ او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ د خوست ولایت علي شیر په ولسوالۍ کې یو ځل بیا په سرحدي کرښه کې جګړه پیل شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې ادعا کیږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر پام وکړئ. د افغان ټایم څخه د نن ورځې خبر ته ځایي سرچینې وایي چې د پاکستان پوځ او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ د خوست ولایت علي شیر په ولسوالۍ کې یو ځل بیا په سرحدي کرښه کې جګړه پیل شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې ادعا کیږي. یاده جګړه د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اړوند د ډبګي په سیمه کې روانه ده او دوهم وار دی چې په یاده سیمه کې په یوه هفته کې 2 وارې جګړه کیږي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو او پاکستان پوځ تر اوسه پورې د نښتو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ځایي سرچینو تر شپه 2 بجې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې سهار وختي خوست او پکتیا کې په پوله د افغانستان او پاکستاني پولیسو ترمنځ ښکته شوې ده. خبر کې دواړو لور ته د مرګ ژوبلو او اوښتو دعوا هم شوې، خو دا نه دي ویل شوي چې په یاده جګړه کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په تېرو څو ورځو کې دا څوم وار دی چې د پاکستان پوځ او طالبانو ترمنځ جګړه کیږي. له دې وړاندې د پکتیا په برمل کې هم د دې دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې 14 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او په بل خبر کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغې ادعا په اړه غبرګون ښودلی چې پکې پاکستان د دفاع وزیر ویلي و چې اسلامي امارت ورته ویلي چې که 10 میلیارده کلدارې ورته ورکړي نو له پاکستان پوځ سره ژمنه کوي چې له سرحد او ټولو هغو سیمو څخه به تحریک طالبان پاکستان پاک کړي چې پکې میشت دي. خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي چې پاکستان سره هیڅ داسې ژمنه نه ده کړې چې ګواکې افغانستان تر پوښتنې لاندې راشي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په افغانستان کې دي. نوموړي ویلي چې پاکستان د اول خپل قرضونه خلاص کړي او بیا د ترهګرۍ په وړاندې له پیسو کار واخلي. ملا یعقوب مجاهد همداراز ویلي چې پاکستان پوځ هیڅ ثبوت نشي وړاندې کولی چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په افغانستان کې دي.